ازادي وینه غواړي سر غواړي او مینه غواړي دا که په قومي ترانو راتلی راغلي به وه سر به تړي په کفن خپله به میدان ته وځي که د جنګ ګټه په سجدو راتلی راغلي به وه د دې نه پس خو خفه کېږم یقین مې نشي د دې نه پس خو خفه کېږم یقین مې نشي مړې په مونږ کې که پښتو راتلی راغلي به وه دا اتفاق دی حادثه ده بس یو غیر ارادي دا اتفاق دی حادثه ده بس یو غیر ارادي مینه که زړه ته په راتلو راتلی راغلي به وه شته داسې خلک چې بېوسه دي او دې ته ګوري د خدای بندیانو څه خیرات هم کوي کله کله شته داسې خلک چې بېوسه دي او دې ته ګوري د خدای بندیانو څه خیرات هم کوي کله کله چې د قرآن د فضیلت نه خو خبر شئ که نه مطالعه لږ د تورات هم کوئ کله کله ای د پیرس په ماښامونو پسې ورکو خلکو څو تبصرې زما په سوات هم کوئ کله کله شرمېږئ نه چې د خدای کور هم په چندو جوړوئ څه احترام خو د جومات هم کوئ کله کله شرمېږئ نه چې د خدای کور هم په چندو جوړوئ څه احترام خو د جومات هم کوئ کله کله وطن تباه دی وخت نه مخکې چوټي جرم کوئ کار د وطن دپاره زیات هم کوئ کله کله سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساتونو منئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان د نوښار سیمه په دې سیمه کې ډېر ښه اتلان او لیکوالان پاتې شوي دي او دغه سلسله تر اوسه پورې دوامداره ده او د هغې ژوندی ثبوت پیر امام علي شاه منظر صاحب دی هم د دې سیمې منظر صاحب سره نن زمونږ خپرونه جوړه ده دې ته په دې خپله خپرونه کې منظر صاحب ډېر زیات هرکلی او مینه ویمه ژوند څنګه روان دی او کلامونه به وورو ډېره زیاته مننه سلامونه مینوالو سلامونه تاسو ته چې تاسو راغلي او زیاته مننه کوم د حبیب الله رور چې هغه نن ما سره خپل مشر رور هم متعارف کو شاته ما سره ناست دی سیف الله صاحب او دا د اتفاق خبره ده چې بل یو سیف الله هم ما سره چونکې دا د پی ټی آی سره تعلق لري او تاسو به وایئ چې نن دا اور او بسنګ یو ځای شوي دي نو بس دا خو کله کله ګوره سیاست به کوو خو دا خو ذاتي رښتې دي دا به ساتو نو سیف الله صاحب تاسو ته ډېره مننه او هرکلی او مشر سیف الله صاحب تاسو ته هم ډېره زیاته مننه حبیب الله صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه بریال صاحب ما ته مخامخ ناست دی وحید امید صاحب ناست دی او ندیم ما په خیر ندیم به هېڅوک نه پېژني ځکه چې دی په ډومبي ما سره دی په هر پروګرام کې ما سره شامل دی او ماشاءالله هر پروګرام کې خلک ښه پېژني نن سبا او ډېر یو ښه ښایسته ګروپ یې روان کړی دی جمال پښتو ادبي جرګه چشمه ګروپ او هغه نن سبا ډېر زیات اکټیو دی ډېر زیات فعاله دی ټولو مننه کوم ډېر زیات مینوال لکه څنګه چې غازي نادان ووایي چې ما پسې نو دغه شان تاسو یقین وکړئ دا 2-3 میاشتې وشولې چې ما پسې هم ډېر زیات ټلیفونونه میسجونه رنګونه چې بهی لکه څه چل دی څه وجه ده چې تاسو پروګرام نه دی کړی ډېر وخت شوی دی نو بس څه وجوهات داسې اوس بیماریانې وي بیا پکې روژه راغله بیا پکې خوا دې خوا څه مړي ژوندي پکې داسې راغلي وو چې بس تاسو یقین وکړئ چې سهار به راپاڅېدئ نو بس اعلان واورئ او فلان کې وفات شوی دی نو بس داسې کیسې میسې پکې راغلي نو هغې په وجه باندې دا پروګرامونه لږ لیټ شول خو دغه بیا ستاسو مخامخ یو ستاسو وړاندې یو او زه به زما ډېر خوږ ورور رشید لالا په سوات کې او بیا د هغه ډېر خوږ بچی دی پی زیډ ابوبکر نو نیم پوه چې دا پی زیډ ځان ته ولې وایي خو بس پی زیډ ابوبکر دی او دا پروګرام د کلام په ځای ته ډالۍ کوم د هغې سره سره یوسف علي کاکا دی په چارسده کې او جنید دی د بونیر ډېر وخت نه ما پسې غریب دغه کوي نو دا به هغې ته ډالۍ کوم او بیا به مخکې راځو وایي کرم د عدل مساوات هم کوئ کله کله کرم د عدل مساوات هم کوئ کله کله خدایانو نفي د خپل ذات هم کوئ کله کله ډېر سفید پوشه به د بل روټۍ ته ناست وینئ ډېر سفید پوشه به د بل روټۍ ته ناست وینئ چېرته راپېښه په فټپات هم کوئ کله کله اهمیت دې سره معلوم شي د الله او د بت اهمیت دې سره معلوم شي د الله او د بت یو نیم زیارت د سومنات هم کوئ کله کله شته داسې خلک چې بېوسه دي او دې ته ګوري د خدای بندیانو څه خیرات هم کوئ کله کله شته داسې خلک چې بېوسه دي او دې ته ګوري د خدای بندیانو څه خیرات هم کوئ کله کله چې د قرآن د فضیلت نه خو خبر شئ که نه مطالعه لږ د تورات هم کوئ کله کله چې د قرآن د فضیلت نه خو خبر شئ که نه مطالعه لږ د تورات هم کوئ کله کله ای د پیرس په ماښامونو پسې ورکو خلکو څو تبصرې زما په سوات هم کوئ کله کله
اې د پیرس په ماښامونو پسې ورکو خلکو سو تبصرې زما په سواتم کوئ کله کله شرمېږئ نه چې د خدای کورم په چندو جوړوئ څه احترام خو د جومات هم کوئ کله کله شرمېږئ نه چې د خدای کورم په چندو جوړوئ څه احترام خو د جومات هم کوئ کله کله وطن تباه دی وخت نه مخکې چوټي جرم کوئ کار د وطن دپاره زیات هم کوئ کله کله دلته خو ګنټه مخکې به بینکونه بند کړي پردی مزدوریم چې ناوخته شي دیاړي مې سوځي پردی مزدوریم چې ناوخته شي دیاړي مې سوځي د سحر لنډ غوندې رکات هم کوئ کله کله پردی مزدوریم چې ناوخته شي دیاړي مې سوځي د سحر لنډ غوندې رکات هم کوئ کله کله د خدای قرآن کې د تعویض نه علاوه هم څه شته په دې تسخیر د کائنات هم کوئ کله کله د خدای قرآن کې د تعویض نه علاوه هم څه شته په دې تسخیر د کائنات هم کوئ کله کله منظر ولیدو خفا نن مور خپله ووي منظر ولیدو خفا نن مور خپله ووي شاته کندر کې ملاقات هم کوئ کله کله ډېره مهرباني اوړي را اوړي په یو ذات کې جانان سو قسمه دی اوړي را اوړي په یو ذات کې جانان سو قسمه دی دې انسانانو کې حیران شم ایمان سو قسمه دی بعضی پزړه کې پټ وریږي په نظر ناراضي بریال صاحب بعضی پزړه کې پټ وریږي په نظر ناراضي تور واریا ضروری نه د باران سو قسمه دی دلته یو ترجمه هلته بیا بل څه مطلب دلته یو ترجمه هلته بیا بل څه مطلب پوهېږم نه چې یو اسلام کې قرآن سو قسمه دی د نسل نسب او د ذات په دایرو کې تقسیم د یو ادم نه پیدا شوی انسان سو قسمه د نسل نسب او د ذات په دایرو کې تقسیم د یو ادم نه پیدا شوی انسان سو قسمه دی په یو حدیث دلته سبل څه هلته بل څه وایي په یو حدیث دلته سبل څه هلته بل څه وایي په دې یوه خبره ستاسو بیان سو قسمه دی سر ته مې ګوري چې ساه اخلم نو ژوندی یم ګني بریال صاحب سر ته مې ګوري چې ساه اخلم نو ژوندی یم ګني یو سر خو نه دی چې ثابت دی تاوان سو قسمه دی سر ته مې ګوري چې ساه اخلم نو ژوندی یم ګني یو سر خو نه دی چې ثابت دی تاوان سو قسمه دی یو وي چې ناوي دي کړي بل وي چې سنډا کی سړی یو وی چې ناوي دي کړي بل وی چې سنډا کړي سړی ورپسې زم خو کوم یو راوړم پیزوان سو قسمه دی یو وی چې ناوي دي کړي بل وی چې سنډا کړي سړی ورپسې زم خو کوم یو راوړم پیزوان سو قسمه دی د پښتني یوه خبره وي که ها وي که نه د پښتني یوه خبره وي که ها وي که نه ته داخله وښایه چې دې کې زبان سو قسمه دی د پښتني یوه خبره وي که ها وي که نه ته داخله وښایه چې دې کې زبان سو قسمه دی ضروري نه ده چې د هر سړي د اوښکې راځي ضروري نه ده چې د هر سړي د اوښکې راځي په بعضې غم کې سړی خاندي خفګان سو قسمه دی او کله ناکله خپل وجود هم د انسان پنجره شي کله ناکله خپل وجود هم د انسان پنجره شي سړی خپل ذات پورې محدود کړي زندان سو قسمه دی او دا هم مورچه بیلل دي بل ته چې څوک پاتې راشي دا هم مورچه بیلل دي بل ته چې څوک پاتې راشي منظره جنگ نه علاوه هم میدان سو قسمه دی ډېره مننه جي وایي دوه خبرې ستا د خولې په کار دي چې غزل شمه دوه خبرې ستا د خولې په کار دي چې غزل شمه خوب یم خو نیمګړی یم راځه چې مکمل شمه اوس مې په کفن چکونه مه لګوه صبر شه مورې دا ارمان ګنې ستا نه و چې اتل شمه اوس مې په کفن چکونه مه لګوه صبر شه مورې دا ارمان ګنې ستا نه و چې اتل شمه دلته یې بنګلې وي په لندن کې فلیټونه وي ما ته خو په مونځ کې دعا وغواړئ چې غل شمه دلته یې بنګلې وي په لندن کې فلیټونه وي ما ته خو په مونځ کې دعا وغواړئ چې غل شمه غېږه کې مې تړمه سا راکاږې خیال کوه غېږه کې مې تړمه سا راکاږې خیال کوه هسې نه چې زوړ بسرې پاتې وي او بل شمه غېږه کې مې تړمه سا راکاږي خیال کوه هسې نه چې زوړ بسرې پاتې وي او بل شمه یا د وخت سرکاره په خپل کور کې دې تنګ کړی یم تا خبره دې ته جوړه کړې ده چې بیل شم یا د وخت سرکاره په
خپل کور کې د تنکړه يم تا خبره دې ته جوړه کړې ده چې بیل شمه ته به سره لمبه شي زه به تړمه اوښکه شم ته به سره لمبه شي زه به تړمه اوښکه شم ته به شنې خولې شې زه به ستا په شونډو تل شمه او زه د باچا خان د نظریې په رنګ کې رنګ سړی زه د باچا خان د نظریې په رنګ کې رنګ سړی زه د لندن موسم خو نه یم چې بدل شم او اوږې یم سرکاره نو بې شرمه خو لا هم نه یم اوږې یم سرکاره نو بې شرمه خو لا هم نه یم 10 کیلو اوړو ته چې د ټرک د لاندې دل شم اوږې یم سرکاره نو بې شرمه خو لا هم نه یم 10 کیلو اوړو ته چې د ټرک د لاندې دل شم شرط به پکې دا وي چې د دې نه پس به امن وي لرې شه که ډزې چرته کېږي چې اول شم شرط به پکې دا وي چې د دې نه پس به امن وي لرې شه که ډزې چرته کېږي چې اول شمه ستا هم زړه خفه دی منظر هم ګریوان شلولی دی ښه موقع ده ته به پېښور زه به کابل شم ډېره زیاته مننه اکثر دا خلک بریال صاحب ماته وایي چې خو زه حق خبرې کوم ما په پارټۍ کې چې غلطي وي که نه زه به خپلې پارټۍ ته هم وایم نو زما پارټۍ هر پارټۍ کې څه نه څه نقایص خو وي او بل دی اکثر دا یو ګروپ دی نه زه پکې منو اکثر دی وایي چې بس دا ورکه او دا ورکه نو که دا په لیکلو کې دی او په کمنټسونو کې دی او په دې ګروپونو کې دی نو بچا خو نن باچا خالي وه وایي که په سندرو او ټپو راتلې راغلی به وه که په سندرو او ټپو راتلې راغلی به وه باچا خاني که په جنډو راتلې راغلی به وه باچا خاني سوچ بدلول دي په خبرو نه ده که تش په چغو او نارو راتلې راغلی به وه ازادي وینه غواړي سر غواړي او مینه غواړي دا که په قومي ترانو راتلې راغلی به وه سر به تړي په کفن خپله به میدان ته وځي که د جنګ ګټه په سجدو راتلې راغلی به وه د دې نه پس خو خفه کېږم یقین مې نشي د دې نه پس خو خفه کېږم یقین مې نشي مړې په مونږ کې که پښتو راتلې راغلی به وه دا اتفاق دی حادثه ده بس یو غیر ارادي دا اتفاق دی حادثه ده بس یو غیر ارادي مینه که زړه ته په راتلو راتلې راغلی به وه مبالغي دي څوک رښتیا په لمبو نه ځي چاته حبیب الله صاحب مبالغي د څوک رښتیا په لمبو نه ځي چاته څه شو هغه که په لمبو راتلې راغلی به وه ناوخته کېږي کټې واخلی پته ولګېده خلکه تر اوسه که درخو راتلې راغلي ناوخته کېږي کټې واخلی پته ولګېده خلکه تر اوسه که درخو راتلې راغلي به وه مونږ عبادت چېرته د زړه په خلوص نه دی کړی پرهیزګاري که په روژو راتلې راغلي به وه مونږ عبادت چېرته د زړه په خلوص نه دی کړی پرهیزګاري که په روژو راتلې راغلي به وه حاجي صاحب ټول د برابر که مخ بېګیري ښه دی حاجي صاحب ټول د برابر کا مخ بېګیري ښه دی ایمانداري که په تسبو راتلې راغلي دومره خبرې لکه دا خلک چې دی ته کوي دومره خبرې لکه دا خلک چې دی ته کوي که سوابا په جینکو راتلې راغلي به وه منظره پیغلې مه پټک ماښام سرتوري وځي د جوش خوله که په زلمو راتلې ډېره زیاته مننه الله مو ښه ساته حبیب الله صاحب دا سیف الله صاحب راغلی دی او دا بل سیف الله سره ناست دی دې دواړو ته به دا یو کلام ډالۍ کومه هغې نه بعد به بیا وایي ایري نه او دا وایي زه د پریال صاحب زه د بقا موجودیت یم د فنا نه وځم زه د بقا موجودیت یم د فنا نه وځم انتها ما نه وځي زه د انتها نه وځم ته مې وږمې د وجود چاڼکه د احساس په غلبیل ته مې وږمې د وجود چاڼکه د احساس په غلبیل زه د کنډو په اوږو ناست یم د هوا نه وځم ته مې وږمې د وجود چاڼکه د احساس په غلبیل زه د کنډو په اوږو ناست یم د هوا نه وځم هغه د بیا کېږي د نور د پریوتو سانحه هغه د بیا کېږي د نور د پریوتو سانحه د تیارو غېږې ته پریوځم د رڼا نه وځم په ځنکدن زما نامه زما د مرګ مه کېدی په ځنکدن زما نامه زما د مرګ مه کېدی زما نه سا نه وځي دا خو زه د سا نه وځم په ځنکدن زما نامه زما د مرګ مه کېدی دا زما نه سا نه وځي دا خو زه د سا نه وځم او په ما زما د مرګ ناکامې تجربې مه کوئ زه خلاصه د هغه ژوند یم چې دعا نه وځم په ما زما د مرګ ناکامې تجربې مه کوئ زه خلاصه د هغه ژوند یم چې دعا نه وځم دنیا مې زړه کې ده
د زړه نه دنیا وباسي دنیا مې زړه کې ده د زړه نه دی دنیا وباسي څکه په مرګ خلکو ته ښکارم چې دنیا نه وځم د کار شي اوسپنه چې اوځي د اور د لاسه د کار شي اوسپنه چې اوځي د اور د لاسه انسان حالو چې د یوې ګناه نه وځم او جبر خدا دی چې مې اوس حسین نه مني څوک جبر خدا دی چې مې اوس هم حسین نه مني څوک ګنې لازه د وخت د کربلا نه وځم او ګورو چې مخې ته به کور د جانان چاته راځي ګورو چې مخې ته به کور د جانان چاته راځي ته د جومات نه راځه زه د کلیسا نه وځم او ایری دی راډوړېږم د لمبه سترګو نه ایری دی راډوړېږم د لمبه سترګو نه او زرې دی د سنګین زړه د درزا نه وځم منظره څه په بې نشانه سفر واوړېدم بلې صحرا ته غاړه وځم چې صحرا نه وځم چېرې زیاته مننه جي آخري کلام به یې کوو بالکل جی بالکل به یې کوو وایي عشق څه دی د محبوب نه زیات په ځان مینېدل دي امید صاحب عشق څه دی د محبوب نه زیات په ځان مینېدل دي ځان څه دی خو بس دا چې په جانان مینېدل دي تقلید د مولا څه دی حقیقت نه انحراف دی تقلید د مولا څه دی حقیقت نه انحراف دی غزل د غنی څه دی په قرآن مینېدل دي لندن د غلطي ومني په دې کې به یې خیر وي لندن د غلطي ومني په دې کې به یې خیر وي جنگ څه دی خو ایلس پاجب خان مینېدل دي لندن د غلطي ومني په دې کې به یې خیر وي جنگ څه دی خو ایلس پاجب خان مینېدل دي موقوف پسرو جنډو باچاخاني نه موقوف پسرو جنډو باچاخاني نه ده یوازې موقوف پسرو جنډو باچاخاني نه ده یوازې راځه په تور زنځیرو په زندان مینېدل دي او مکې ته ډک د مینې زړه وړل د مینې زیان دی مکې ته ډک د مینې زړه وړل د مینې زیان دی کعبې نه زیات د خاورې په انسان مینېدل دي که غواړي چې د ژوند ریګزار دی مخ د لالازار شي که غواړي چې د ژوند ریګزار دی مخ د لالازار شي لازم د چا د اوښکو په باران مینېدل دي جذبه که دې په وینه کې د باز وینو راپاسه جذبه که د په وینه کې د باز وینو راپاسه د ځمکې لمن پرېږده په اسمان مینېدل دي مرګ څه دی خو کابل کې سپک قتل دي د چا شال ته مرګ څه دی خو کابل کې سپک قتل دي د چا شال ته ژوند څه دی خو کابل کې په افغان مینېدل مرګ څه دی خو کابل کې سپک قتل دي د چا شال ته ژوند څه دی خو کابل کې په افغان مینېدل دي راځئ تعصبناکو چې لږ سوچ ورباندې وکړو راځئ تعصبناکو چې لږ سوچ ورباندې وکړو چې ګران چانه نفرت دی او که ګران مینېدل دي منظره مزدوري به درته ټوکې غوندې ښکاري خو بس د چا د پوزې په پیزوان مینېدل دي ډېره زیاته مننه جي ډېره مننه جي قدرمنو منظر صاحب را سره تاسو ډېر وخت پس واورېدو زما یقین دی چې دا خپرونه بس تاسو ضرور خوښه شي آباد او ښاد او بریالي اوسئ